ستړي مشئ زه رحمان بندره یم. امریکا ده او د امریکې ورجینیا ریاست دی او د امریکې د ورجینیا ریاست وډبرج ښار دی او د روژه ماتې تیاری روانې دي. خلک لګیا دي روژه ماتې تیاری کوي. نو ټول امریکایان خو نه، خو کوم ځای چې مسلمانان دي د مسلمانانو کورونه دي. زه یو کور ته رالم د مخامخ کور ته، او دا د سوات پښتانه دي او د سوات د پښتنو کور دی او په دې کور کې سواتیان پاتې کېږي. نو دی سره ما په ټلیفون خبرې وکړې چې زه راځم او ستاسو د روژه ماتې په وخت کې او د تراویحو دپاره چې کومې تیارۍ دي، د روژه ماتې کوم تیاري دي، په هغې سره خبرې کوم. تاسو ما سره راځئ چې لاړ شو دې کور ته دننه. او دې کور کې خیال مې دا چې ګڼ خلک پاتې کېږي ځکه چې بار پکې ډېر ښې ګاډي ولاړ دي. او ستاسو پیغامونه به هم وایم او د دې نه که تاسو تپوس کول غواړئ نو تاسو د دې نه تپوس هم کولی شئ. روژه ماتې کې په امریکا کې هم لکه د افغانستان پاکستان د پښتنو غوندې خوراکونه تیارېږي. روژه ماتې په ټایم کې چټنیانې او پکوړې که نه دی په کچن کې نور سره روان دي او داسې نورې خبرې. نو زه دلته ځم دې کور ته او دې ته به زه غږ وکړم. شادوران خان د دې نوم دی، شادوران خان د سوات دی او دلته د امریکې په پخوا راسې په امریکې پاتې کېږي. بچیان ورسره دي، کورنۍ ورسره ده. ما ورته ټلیفون کړی چې زه به راځم ستاسو کره. دی ما ته وایي چې موږ کره ته روژه ماته که. ما چې روژه خو د کره نه ماتوم، روژه ماتې به زه کور ته رسوم، خو ستاسو کره به د روژه ماتې په وخت کې د خپل لیدونکو سره، د ډیوري لیدونکو سره اردونکو سره ګپ شپ ولګو. نو زه به یې غږ وکړم. دا ټلی به ورته ووم. مخکې مې یو ځل ګنټي والې ونه ګنټي وایي چا راته ویلي چې ګنټي نه ټلی، نو ټلی به ورته ووم. دا ټلی مې ورته وواله. او چې شادوران خان راشي نو د سره به زه خبرې کوم، فیسبوک لایو کې ورسره ستاسو ملاقات کوم. د کور ته دننه ځو، د ماشومانو سره، لوسو سره، د زامنو سره، کورنۍ سره به ګپ شپ لګو. السلام علیکم. شادوران خان راتلی شو؟ شادوران خان ته لږ راښکاره شي، کنې ته راښکاره شي چې زمونږ مینهوال دې ویني. شادوران خان دا راووتو. شادوران خان تاسو څنګه یې؟ ښه ټول د سلام. وعلیکم سلام. نو دننه تللی شو؟ بس دی شو زه دننه. شادوران خان دې ښایسته واسکټ دی اچولی دی، ډېر سپین داسې ښکاري چې سوار دی یې راوړی دی جوړه. لاولنۍ روژه ده که نه؟ ځئ دننه ځئ جي. روژه څنګه روانه ده؟ ماشاءالله لاولنۍ خو ښه. نو څنګه نو تاسو پکې په اوده وایي که ویښ وایي کار مو کوو؟ ښه داسې ځئ جي. هلته به کښېنو؟ ښه دلته به کښېنو. دلته خو نور ماشومانو زه سره سلام وکړم که نه. تاسو راشئ چې السلام علیکم. ستاسو نوم دی؟ امان خان. امان خان. امان خان اوس کیمره کې در راوړم. امان خان دا داسې ښایسته جامې دا دلته اغوستې دي که پاکستان نه یې راوړې دي؟ دا ځای یې اغوستې دي؟ ښه کښېنه راځه. او تا د نن څه نوم دی؟ السلام علیکم جی، څنګه فیصل شاه؟ ښه فیصل شاه. جی جی. ښه فیصل شاه ته څنګه یې؟ ښه الحمدلله جوړ یې؟ الحمدلله. روژه دې شته که نه؟ روژه ده د خیر. او د امان خان هم روژه ده؟ دا هم نیولې دا به زیاتې ده خو ماشوم دی. او دا بل ورور ولاړ. السلام علیکم جی، په خیر. ستړي مه شئ. څنګه یې؟ ښه ستاسو نوم دی؟ یاسر نوم دی جی. یاسر. او شادوران صاحب ستاسو څه دی؟ زما والد سره دی جی. ښه. او دا دې وروڼه دي؟ دا فیصل مې رور دی او دغه مې خورایه دی. ښه دا دې خورۍ دی. ښه دلته به امان کښېنو. خان مې خورایه دی. او دلته خو شاته هم د خیر سره ماشومان ښکاري لوبې کوي. بس هغه لګیا دي بس روژه دې سره بیا به وروستو ګپ ولګو. شادوران خان سره خبرې شروع کړو. امان خان ته هم خوا ته راشه که نه؟ امان خان تاسو شادوران خان او امان خان په منځ کې به زه کښېنم. تاسو راشئ. تاسو څنګه یې جي؟ ښه یې؟ شکر الحمدلله. ښه. نو روژه څنګه روانه ده؟ بس نن لاولنۍ روژه ده. خلک په زوره وایي نو اواز نه لږ لرې دی که موږ نه؟ بېګا ډېر دا کوو چې یاره چې ته د چا طرفه به ایمیل نه شي، ښه خو دا نه ایمیل راغی. بیا ما فاروق خان ته هم وینا وکړه. ښه بیا هغه اسلامي دغه مې راوړو پکې چې نن لاولنۍ روژه ده په امریکا کې. په امریکا کې. ښه. یو منټ کم په 15 بجې باندې وبندېږي او 15 منټه کم په 8 بجې به کولاوېږي. دا څو د خو ډېر اوږده روژه نه شوه؟ 15 غنټې شوه. ښه. او تږی شوی خو نه یې؟ سهار ته شم چې راپاسېږم. او یو تپوس نه کوم خفه کېږي نه؟ نه نشه مشه خو نه کوې؟ نه ځکه چې نسواري سره مې په روژه کې ډېر پریشانه کړي. بس نسوار که نسوار په نشه کې نه راځي. نسوار په نشه کې نه راځي. ته صبر وکړه. ښه زه لږ د امان خان سره خبرې کوم. امان خان څنګه جل دی؟ ته څنګه یې؟ په زوره خبرې کوو چې خلک دې واوري که نه؟ دونه خلک دې ګوري په کیمره کې. وګوره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا روژه نیولې ده؟ پېشمنۍ خو زما مور زه نه یم راپاڅېدله، کار شوی یم هغې ته. نه نو مور څه بیا ووایه ته مور څه چل شوی ستا له مور تر منځ څه جګړه شوې وه؟ هغه پېشمنۍ زه نه یم نوم دا کړی. نه راویښ کړی نه وي؟ ها نه وي راویښ کړی پېشمنۍ کې؟ دا ولې؟ ما په نه دی کېنو. نه نو هغې وایي چې دی به روژې به نیسي که نه؟
نو دا روژه بیا راپاڅېدم ما دا اوس ماتول هغه ته اوس 2 ګټې پاتې دي نه وږی شوی که تږی شوی وږی شي که تږی شي اسې وږی وږی یې څه به خورې پر جماعته کې صحیح دله پاخه کړه صحیح نو ستا څه خوښي اګرول خوخي اګرول نه اګرول دې خوښي هلته په کچن کې خوراک لګیا دی جوړېږي تقریبا تیار شي تیار شوی ته ماته خوښی شي خوراک ها ته ماته هلته ځای خو خوراک خوښی شي هغه چې اوس تیاری کې ښه چې خو تیارېږي ښه تر څو پورې تیارېږي زه به دی سره خبرې وکړم که نه د دې ښه زه به هغه ځای ته لاړ شم کچن ته کوم ځای چې خوراک تیارېږي خبرې نشم کولی ولې خبرې نشي کولی څه چل دی نه خبرې ولې نشي کولی ځکه وږی شوی زه ستا پېژنم تا اوس نه پېژنم اسې تا پېژنم نه ته ورسې پېژنم نه ته اوس خبرې ځکه نشي کولی چې ما نه پېژنې نو دا خو زیاتې دی نو زه خو دونه مشهور یم ټول امریکا کې مې خلک پېژني ته ما نه پېژنې تا ته څه پته ده ته خو د تیمور پلار یې دونه ورته پته ده خو دا ورته پته ده چې څه زما نوم څه دی ښه جي تاسو څه کار څه کوئ جي تاسو دواړه اول راته ووایه فیصل خان زه خو جی په یو فرنیچر سټور دی په ووډ برج کې دلته کې آیکیا ورته وایي په هغو کې کار کوم ښه خو الان ساعت کې د کووډ 19 د سچویشن د دې رزلټ دا راغلی چې زه الان ساعت کې فرلو شوی یم داسې ډېر واړه بزنسونه چې دي ښه هغه الان ساعت کې بند شوي دي ښه خو اوس مونږ صبر کوو چې انشاءالله کله له کوم ته کې د حالات برابر شي بیا به د گورنر نه مونږ ته اطلاع راځي چې مونږ بیا کله خپل بزنس کولاوالی شو کله لکه ته نن سبا بېروزګاره یې الان ساعت کې بېروزګاره او ته کالج ته هم ځې راځې کالج ته جي ځواب کوم کالج ته ځې جورج میسن یونیورسيټي او جورج میسن کې څه وایې جورج میسن کې مونږ انفارمیشن سیستمز اینڈ اپریشنز مینجمنت او سویم یېر کې په فاینل یېر کې په فاینل ایئر کې جی بس یو اخرنی سمستر نو بیا دې صحیح راته د فیصل خان چې ته د جورج میسن نه سبق ختم کړې ان شاء الله جی چې که خدای پاک مونږ مقرره کړل نو مونږ به بزنس انالیسس فیلډ ته بلغون ته کیږو ها او دا غینه بعد که پای کې 15 شپږ کاله مونږ تیر کړو بیا ان شاء الله پروجیکټ مینجمنت خاص ټایم به مونږ ته وایو دا خو زموږ پلان دی اوس خدای پاک ورو چې هغه مونږ صحیح را دي جوړ او خلک د امان خان په ورګ ډیر تپوس کوي یو وایي چې روژې په ډیر اثر کړی دی ما خو روژې نه نسم زه خو هسې کچ کې الګ یم نه کش کې هغه کې خو تا خو نن روژه نیولې ده که نه ما ته پته لګ دا هغه پتو توکل کی زه ستړی یم څنګه تاسو نن څه پرځول دی کول بسې دی کوله لکه منډې دی وهلې لوبې دی کولې سایکل پر کټ کې دا کېږم کټ چې په ډوړې راوړې ستړی شوی ما باندې یو سپټ نشم پیدا کولی ها ګټ ته به زما دا ته به زما خپل ډسک ته به زما ها ګوره تا ته سلامونه خلک کوي که زه به دې سره لږې خبرې کوم زه فیصل سره بیا نورې خبرې کوم عمر زمان وایي چې ډېر زبردست پروګرام دی زه خوشحاله شوم اجمل خان وایي چې رحمان سکو میرې طرف سے سلام او دانش هم تا ته وایي چې ستا تا ته سلام کړی دی هاشم ملک هم سلام کړی دی او نور الله وایي چې ماشوم ډېر ښایسته دی ډېر کیوټ دی او هاشمي امین ملک وایي چې سلام مې ورته وایه پښتون افغان هم پروګرام خوښ کړی دی تا ته وایي چې سلامونه درته کوم او وایي دا وخت یو پاکستان کې 3000 خلک پروګرام ګوري او هلک لیکلي دي وایي چې خلک ګنې ویښ دی پښمني ته راویښ شوی دی او اسماعیل خان وایي چې وایي ډېر کوکو دی او نور افغان وایي چې ښایسته ماشوم دی وایي خدای دې نیک صالح لوی کې ګوره دواګانې هم درته خلک کوي خیر دی او وایي زخمي کوکو وایي سخت خو ګوډوکی دی رب دې له بیمارو وساتي ښه تا ته ګوره خلک ډېر دعاګانې کوي لګیا دي زه ستا دورې خبرې کوم ښه فیصل تا وایي چې ته بېروزګاره شوی نو بېروزګارۍ کې بیا څه کوي حکومت د بېروزګارۍ په وخت کې څه مدد کړی دی که نه جی دیو الان ساعت کې مونږ انامپلویمنټ ته اپلای کړی ده او هغه چې د گورنمنت زموږ دپاره اسسمنټ پلان جوړ کړی دی په هغې باندې الان ساعت کې زموږ ګزاره چلیږي ډېره ښه او په الان ساعت موقع کې مونږ اوس ګورو چې په بل ځای کې که چېرته کې یا جاب میلاو شي یا انټرنشپو ته اپلای کوو چې دا فری ټایم زموږ نه ویسټ کېږي نه ښه او جی نو په هغې کې بس مونږ دغه کارونه شروع کړي سمه ده او زه ته ما ته لږ ځای راکړه چې ده سره خبرې کوم دا دې مشر ورور دی که نه نو لکه اوس دا په خیبر پښتونخوا باندې مشر ورور به ته چې هلته کښېنه ماڼه تا ته ګوره خبره ښه تاسو راته خپل تعارف لومبې وکړئ تاسو څه کار کوئ رحمان صاحب زما نوم یاسر دی او د فیصل مشر ورور یم ښه او زه دلته کې یو لږ په زوره خبرې کوه جي یو آی ټي کمپنۍ ده
چې سرور کمپیوټر جوړی ها جی پای کې زه په کوالټي ایشورنس پوزیشن باندې کار کوم ها جی نو دا نور ټول کارونه مارونه خو زیاتره چې دي هغه بنشوي دي خو چونکې زمونږ دا کار چې دی نو دا د حکومت د DOD ډپارټمنټ سره ډایرکټ تعلق ساتي ها نو د هغې په وجه باندې زمونږ دا اسنشل چې کوم جاب دی نو مونږ خپل ډیوټۍ لزو ها خپل کار لځای خپل کار لزو بالکل د کور خو کار نه کوي نه د کور نه کار نه کوو خو دفتر ته کار لزو هلته کې او هلته کې چې کوم هغه سوشل ډسټنس چې کوم میجرز دي هغه ساتي هغه ساتو ها او دا ته وایي چې روژه کې عموما څه کوي تاسو دلته یو خو ماته وایي دا څونه کسان چې دي وایي د ماشوم سره زیاتې خبرې وکړه نو ماشوم ډیمانډ زیات دی او د سره زیاتې خبرې کوم خو تاسو د ماشوم سره خبرې کوم دلته ناست دی نور ماشومان هم دي د هغو سره خبرې کوم اساسو پیغامونه هم خو یاسر نه زه یو څو تپوسونه کوم چې یاسر چې دی بهرام خان وایي ماشوم ته ډېر زیات سلامونه وایي اواز سلو راځي د ماشوم او علي احمد هم ته سلامونه کړي دي ویل په زور خبرې کوه رحمت الله وایي چې سلامونه ونه کې هلي مې منه عارف الله رحماني هم سلام کړی دی وعلیکم السلام علي عبدالحی هم سلام کړی دی او احترامونه ویلي دي لولی سر اسلم خان دا خبره کړې جانان شاه وایي سلامونه ته وړاندې کوم واجد علي شاه هم سلامونه کړي دي میا زیشان هم سلام کړی دی او زه ګورم که د شادوران خان او د دې خپلوانو پکې اشناسو کسان راشي او سلامونه وکړو لغه هم شامل کما خو زه چونکې پروګرام هم روان دی پیغامونه هم ورسره یم تاسو خفه کېږم که چا پیغام پاتې شي البته زه د پیغامونه هم درته ښیم او زه په کچن کې چې کوم ځای د خوراک ځای دی هلته څه خوراکونه تیاری روانې دي هغه هم درته ښیم چې په روژه کې د روژه ماتې لپاره په امریکا کې خلک څنګه تیاری کوي دا هم درته ښیم څو لحظو کې چېرته ځه یم دا پروګرام تاسو لایک کوئ ډېره مهرباني کمنټ را لګئ زه کمنټس هم ستاسو وایم او سره که تاسو د خپلو ملګرو سره دا پروګرام شیر کړئ دا پاڼه شیر کړئ نو هغه کتی شي او دا ورته ویلی شي چې په امریکا کې پښتانه چې دي هغه د روژه ماتې تیاری څنګه کوي په روژه کې بیا لکه څنګه چې په کور کې هلته مشران کشران غونډ شوي وي ناست وي انتظار کوي روژه ماتې ته دغه شان دلته هم دغه شان صورتحال دی یو خبره چې کومه شوې ده چې کله زه پرون جومات ته لاړم هغه دا و چې څه کال به د امریکې په جوماتونو کې تراویح نه کېږي یا به د روژه ماتې چې کوم وخت دی هغه پخوا به هلته کې روژه ماتې کېدل خلک نارینه به تلل زنانه به تلې منځونه به یې کول روژه ماتې به یې وځای کول خو څه کال به نه کېږي نو په نور کله کې او په څه کال کې دا فرق دی ځکه په دې کور کې د مشران او ملګري چې پښتانه چې دي دې سره زما ملاقات وشو که نه ملاقات کېدی شي دمې شوی دی کې زیاتره خلک بیا په جومات کې وو ښه تاسو ما ته ویل چې تاسو په کار باندې اثر نه دی شوی او تاسو خپل کار ته ځئ او دغه ځای کې چې کوم حفاظتي اقدامات دي هغه کوئ د دې علاوه عمومي اثرات ستاسو په جاب کې خو نه دی شوی خو په چم ګاونډ کې ته محسوسوئ په نور په ملګرو کې دي چې هغه بېروزګاره شوي دي د کرونا وایرس په وجه باندې او یاره چې ډېر کارونه چې دي هغه متاثره شوي دي ډېر ملګري چې دي هغه په کور کې ناست دي او یا که کارونه له کوم کسان ځي هم نو هغه چې کوم پراپر کوم میجرز دي هغه فالو کوي چې کوم شپږ فوټه یا څلور فوټه یا درې فوټه هر څومره چې کوم CDC والا ډسټنس یاد کړی دی هغه خپل سره ساتي د یو بل سره لاس ماس ملاو حل یا د دغه نه ګریز کوي او بس چې کوم حالات روان دي د هغې مطابق خپل ژوند ډېره مهرباني چې موږ سره مو خبرې وکړئ تاسو تاسو ما ته کولی شئ چې هغه شاته ځای ته لاړ شو کوم چې ماشومان دي لوبې کوي هغه ځای ته او د هغې نه وروسته بیا زه خپل لیدونکي چې دي کچن ته هم به زه په کچن کې چېرته چې خوراک روان دی ته راځه که نه ما ته خپل لوبو ځای وښیه د سواد خان امان خان ته سواد خان یې که امان خان یې تاسو زه ستا پسې کیمره در ولم ته زه راسې تاسې ته زه ما ته خپل ځای وښیه چې کوم ځای ته لوبې کوې زه دی بوزم چې دی کوم ځای لوبې کوي نور ماشومان دي هلته امان خان ما ته لاره ښیه که نه داسې زه راځم داسې ښه داسې ځای ښه داسې ځای السلام علیکم ستاسو نوم دی سبا او ستاسو نوم دی خدیجه تاسو څنګه یې ښې ستاسو سره روژه شته روژه دې شته او ستاسو نوم دی عیسی عیسی تاسو لوبې کولې از دلته راشه ما ته خپل لوبو ځای وښیه که نه راځئ اوس زموږ د ماشومان د لوبو ځای ته ځو امان خان ستا پکې څه خوښ دي دلته راشه کوم ځای دی لوبو ځای دلته راسره خبره وکړه ستا څه خوښ دي کم ګاډي کې ته وښیه ته ورشه ما ته ته وښیه لاندې دی نه ته وښیه ما ته راشه ته کوم ځای دی ستا ګاډی کوم ځای ولاړ دی
دغه کچ کې دی دا د عیسی دی اسې وای دا ستا دی کش دی اوس تلو شوی داسې خبرې کوي ښه دلته کې زموږ د ویټس دي ښه جیمونه میمونه چې بند شوي دي ښه هغې ته سوتلی نه شي ښه نو موږ ځان ویټس کور کې اخیستلی دي او په کور کې اوچتو په کور کې ورزش کوئ او دلته کې ورزش ستاسو خو ګڼ په کور کې ګڼ هلکان دي د خیره سره ټول به ورزش کوي نو نمبر پرې وار پرې ملاویږي که نو بس هغه څوک یو اوچتې لګي او څوک بل اوچتې لګي نو یو بل ته په انتظار باندې ښه ښه او شادوران خان ښه تاسو خو لاړئ ستاسو خو له خیره سره ډېر ښایسته زما ښه بیا راځئ ښه ستاسو خو ډېر ښایسته دغه دی له خیره سره د کور دی او ډېر ښایسته مازدیګر دی او ګوره د ورجینیا د امریکې چې کوم مازدیګر دی او د روژه ماتې مازدیګر دی زما په خیال دې نه ښایسته مازدیګر به نه وي چې هلکان هم پکې او ماشومان هم پکې او په کور کې پخلی هم روان دی په کچن کې کچن ته خو زه لا نه یم تللی چې هلته پکې څه روان دي څه پخلی کېږي چولې چاټ او چټنیانې او پکوړې او چربتونه او غوښې او وریجې پخ شوي دي که نه پخ شوي خو زما سره ټولو زیات غم د دغه دی شادوران خان زما سره د امان تاسو په امان خان ولې روژه نیوه دی خو وړوکی ماشوم دی امان خان ورته په دوکه کې وجې نیولې ده دا وخت راغی امان خان ته راشي دلته که نه ستا سره ډېر غم مور دی ته وایي زه وایي ماله خوراک راکړه داسې دا ته تلم ښه زه صحیح ده ښه هغه ته وایي چې دا خو 2 ګنټې پاتې دي تا خو هسې هم لکه تر پورې خوړلي نه دي ښه نو دی وایي چې یاره بس ستا خو هغه دی چې ته دا خو وږی شوی امان خان د امان خان چکن بدی شي ستا د چې د سکول راشي که نه نو په دروازه کې اواز وکړي ممي سړي پخ کړي چې هغه سړي ویجیټیبل دي لکه دنه به چرګ ستا چرګ ډېر خوښي چرګ خوښ کوي او د چرګ خپلې خوښي که سر نه یې ښه ته دلته کښېنه راځه مړه دلته دواړه ګپ لګو دا خو سم داسې لکه سوړې خو نه سیټینګ دی ته راځه زما د سره خبرې ډېر خوند راکوي راله ګوره زه به لږ پیغامونه ووایم هلته ما سره کښېنه او داسې ټول کښېنه داسې ښه دا به عیسی خان دی ښه عیسی خان سره به هم خبرې وکړم دا څه چرته به ځي دا پروګرام ټوله دنیا کې خلک ګوري هغه دونه مشهور شوې اوور نایټ سلیبریټي دغه جوړ شو اوور نایټ نه هیرو اوور نایټ سلیبریټي دغه جوړ شو سواد کې دا سلام وای سواد کې دا خلک دا پروګرام ګوري دا وخت سواد کې زما اسنه چې زما ممي ګوري ډیډي ته ممي ډیډي او ممي زما پلار مور او پلار اچرته دي سواد پاکستان کې ستا مور پاکستان کې ده نه زما ډیډي او ممي نو ډیډي او مور په پاکستان کې دواړه ډیډي او ممي زما د پلار مور او پلار هغه چېرته ګوري نو څه صبر کې داسې خبره کوي عیسی څه وایي عیسی څه وایي ته کاکا ته څه وایي عیسی وي دا ښه تا ته لکه مور دې څه وایي ته تپوس وکړه څه وایي ښه نه ستا نیا نیکه په سواد کې دي په کوم کلي کې تا له خو ساړه شي ستا خو جامې ورپېدې ګوره دکې انرژي به یې کمه شوه که نه ماشوم باندې مرجانې ولې دونه یخ ونه شوی دی چې دا د امان خان دواړه خویندې دي ښه ښه دا د امان خان خویندې دي او که نه دا دواړه یو ځای په یو صفا او خدیجه ده دا ستا نه کشران دي که مشران یې کشران ته تې کشر ښکارې زه ته خو لوی برادر یم نو دو ته به ګورم نو دو به کته به هره ورځ ځي او چغې به وباسي زه کارېږم کله نه دا ستا خویندې چې ښکته ځي نو ته ورته بیا چغې ولې وباسې ځکه هغه کله ناکله به سوپه باندې راځي او ټاپ باندې که نه او زما نک به وهي او کله ناکله دا نه دی دی به چغې وباسي او ماله به په وهي هر شبه ما نو سواد خان دا خو امریکا د جنکو باندې تشدد کوي نو چې پولیس ونیسي زه خو نه وهم زما بیا زما مور ماته کاږي نه خود به ته کارېږي ته چې جنکۍ وختې ته لویه لکې زه خو نه وهم دا هغه جنکۍ دي په سواد کې په امریکا کې خو تشدد باندې پابندي ده خاص خبر که زه سواد خان خوند دی ښیم ښه سواد خان امان خان ښه د دې څه نوم راته ولی دی د څه په خدیجه نوم دی دو خو ټوینځان دي دا خو نه ته د خپلو خوند نوم دی یاد یاره نه دا به په خدای به سواد ورګ صبر وکړه دی به راته وایي سواد خان د دې څه نوم دی ما وایي دا چې خدیجه وي ها دا بس
نه دا به خدیجه او دا به امان خان د خپلو خویندو سترګو ته ګوري او بیا یې نوم اخلي وایي زما په خیال دا به خدیجه ته های فای خو کوم سره یار تاسو ته به ما دوستي جوړیږي یاره اساس سره زما دوستانه جوړیږي ته خو ډېر زبردست سره دې مانه بيزي وس کړه شادوران خان تاسو کې نه جی تاسو ماشومان بیا مانځه څه کوي چې د روزه ماته کې د غیر وروسته بیا مانځه ټایم کې څه کوي جمعه ته خو پابندي دي پتک باندې اوس پس دې موږ دا پروګرام راغلی په کور کې به کېږي مسکو ها جی الله په جواب باندې ها او اوس نور څه دغه نشته کور کې مو فیصل نه او د بل زوینه علاوه نور الکانوم شته او یو فاروق خان دی یو عبدالرحمن دی د فلار دی خو هغه دوانه په جواب باندې ها فاروق خان او عبدالرحمن خان په جواب دی په کار په جواب باندې نو فاروق خان کوشش کوم چې راشم د ستاسو سره ملاقات کېدی شي را روان دی داسې وینا کړې وه څه چې را روان یم او د عیسی خان والي صاحب عبدالرحمن چې مینه خو لاړو اخو جاب له پسند کار له وروته نو روجه بالته په جواب کار په ځکه ماته کار پسې کېږي ها او روجه ځان سره کجوره مجوره وړه کجوره او سره روجه ماته وړه ها تاسو کله راغلی امریکا ته شادوران خان په 2000 کې په کال 2000 کې شل کاله مو شو نو شروع کې یوازې راغلی وې کنه ماشومان دي ځان سره یو ځای راوستي نه په شروع کې زما فیصل او د فیصل مور او چې فیصل بیمار و ها فیصل د څه ناروغي وه د فیصل خو د سپینل کارت کې یو L4 L5 وتوی فیصل تل دراشه کنه ستا خبر روانه ده تل په دې دراشه زه ستاره پلار سره ستا خبره کوي چې د څه ناروغي او تاسو څنګه رااله به امریکا ته ها موږ دا علاجونه وکړو په پیښور کې ها په لاهور کې خدا متأخر د ډاکټر طرف دا اطلاع دا شو چې علاج په دوه ځایونو کې یا په امریکا کې یا په لندن ها جی بیا موږ د هغې لپاره ټراینې وکړې او بیا د هغو څه ریکوایرمنټ و هغه یې وکړو د هسپتال ښه جي LBC ښه جي بیا موږ رالو دلته کې په 2000 کې رالو بیا په 1996 کې پیدا شوی په 1996 کې پیدا شوی او د په سپاینل کارډ کې پیدایشي مسله وه پیدایشي د دې سپاینل کارډ کې د سوریو د هغې څخه 5 راوتلی او د هغې څخه ګولډ بال جوړ شوی ښه نو هغه موږ ته چې کله په 2000 کې د اپریشن ونه شو نو خو یې نه کې دی لکه ماته چې پاتې به نه شي ښه دا موږ پیښور ته ډاکټر تاریخ دوا ورته کړو بهرحال هغه اپریشن چا نه کړو خو هغه وکړو ښه دا ډاکټر طارق اپریشن وکړو ډاکټر تاریخ هاشم ښه او هغه اپریشن چې وکړو نو هغه اپریشن ونه کړو خو صرف هغه شی کټ کړو بند یې کړو ښه جي د هغې نه وروسته بیا د خپې دغه شوي لکه پرابلم ورته راغی ښه ښه او د هغه هم بیا په لاهور کې اپریشن وکړو ښه خو بیا چې موږ دلته کې رالو نو دلته کې هم دوه نیم کاله دي بیا ایماریان یو دا کولې بهرحال دوه نیم کاله پس بیا د فیصل غټ اپریشن وشو ښه جي تقریبا 18 غنټې اپریشن په امریکا کې په واشنگټن میډیکل سنټر ښه جي او بیا د هغې نه د هغه سپینل کارډ ټیک شو ښه داسې ډاکټر دی چې د هاورډ یونیورسټۍ پروفیسر دی ښه جي هغه دا اپریشن وکړو سهار په 9 بجې ښه جي سهار په 9 بجې دلته کو ماښام په 9 بجې راوستو ښه جي هغه ته د کټ سر ته ناست دی ښه جي لږ په زور وایي جي د کټ سر ته ورته ناست دی ښه هغه ډاکټر ښه جي چې دلته پیشنټ کړی ښه جي چې د شپې 2 بجې شوې ښه نو دا لکه تاسو میچاز وکړي ناغماتي کنورچولیشن یور سین از ګود ښه او اوس فیصل ښه دی بیا د هغې نه وروسته ستاسو نور ماشومان چې دي فیملي کډه چې د هغه هم راله بیا څلور پنځه کاله پس بیا ښه مونږ خو خدای شته چې راغلي هغه ټایم باندې دا چې مونږ لري راکړي وي چې په یو میاشت کې به دې ټیک شي ښه مونږ د هغې په حساب کتاب باندې راغلي ښه خو زمونږ له چې کوم ځای ته راوستي وو هغه نیو جرسي وه ښه جي هغه مونږ ته په هغه ځای کې وینا وکړه چې دا زمونږ کار نه دی تاسو واشنګټن ډي سي ته یوسئ ښه بیا چې مونږ دلته راځي چې دا علاج د 15 سال د 15 کالو دی نو دا له 15 کالو پورې علاج روانه ده
اوس د زما په خیال کې 3 کالو چې موږ بند کړو ها. لاست اپریشن 3 کاله مخکې زه فیصل سره لږ ساعت خبر کوم. فیصل ته ما خاطر لږ راشه. فیصل ښه دا فیصل وایي چې پلار وایي چې د کله وشو په سواد کې د ناروغ او ډاکټرانو ورته وایي چې د سپاینل کارډ کې سورې علاج ورلو کوي او علاج پاکستان کې بیان کې د امریکای ته راوستو. امریکا کې 15 کالو پورې د علاج روانو په واشنگټن ډي سي کې علاج شو. اوس ته څنګه فیصل؟ اوس ته بالکل فټ کنه څه اوس هم څه تکلیف وځي؟ وس خبر ابر لږ په زور وایه. وس الان سات کې خبر ابر یو ها. څه ډیفیکلټیز ماته نشته ده. ها او جی خو 15 کاله خپوره اپریشنونه شوي دي د غي سره لغون ته کې تکلیفات هم تر اپریشن شوي دي. اوس ته خیر سره الحمدلله هر څه سره اوس جوړ دي. لار خو د غټ تکلیفونه ډیر کړی دي لکه جی جی بالکل. او تاسو سره اوس ما په خیال ما ورې دی تاسو جګړې مده جګړه نه کوي جی نه کای ما ورې دی ها نه جګړه خور سره نه لانجه مانجه کای نه لانجه کله کله غلطیانی پکې رانه کیږي. ها خو نو بیا چې غلطیان وشي نو بیا پلار نه سړی ته وایي کنه چې غلطی نه وشو معافي غواړم دا ښه خسړې دی خاصه صحیح ده. او ته هم الګ دغه مسلز باندې لاس وای سدي ورزش ته شوی د څنګه ورزش ته شوی د څنګه نو روزه د ورزش نه د ته پاره ښه ما خان ډوډۍ خو په آرام پریوزه لکه چې لکه ډسټرب نشي بچی کوم خریدو سبونه وای کرونا مرونه شته کنه نشته یو کس پکې تاسو کو نواز خان د دلته پوسو کرونا شته کرونا نه خبره کرونا وایرس خود بخوی زنی تو نمبر کرای نه دا واره اوله چاینا وایرس تو ما ته له ترسي اوله نه د هغه ته چاینا ولې وای زکه چاینا راغله چاینا راغله د دا خبرې ولې وای او کرونا وایرس دی کرونا وایرس نو ته بیا زه ته کار شوم بیا ما ته خبر جواب بیا واپس راکړې بیا کور کې دغه زه خاندېدم او داسې په کټ کې ناست وم نه ستاره مرګري چې دی کنه چا چې دی ته چاینا وایرس ویل دا څوک دی نه دا ستاسو مرګري څوک دی پلار ایټالین دی نوم یې څه دی ټمار ونوم دی ټماټر نوم خو نه دی ټمار ونوم دی ټمار که ټماټر ټمار او لوګان ډېر خوښي که ټماټر ډېر خوښي ماته نه لګي د دې غریبانو سکول نه بند شي دی نه سکول خو د بند دی خو دی چې لکه د ملګری چې دی ټمار که نه هغه د کرونا وایرس ته چاینا وایرس ویل او دوی ته غوسه وکړه نو تا ورته غوسه ولې کوله چې لکه هغه داسې وي ستا د هر چا سره جګړو ته زړه کېږي که څنګه لکه ستا ته وزګار ډېرې که نه لکه ته د علاقې تاڼهدار یې لکه ستا ته پولیس کې ته فورس کې ته ولې هر چا سره جګړې کوې کله ناکله به دی زما پولیس ته څنګه ته دې خبره کوي څنګه ما ولې دی به کله ناکله ناجایزه خبرې به وایي بیا هغه ته پته نه لګي هغه څه وایي بیا به خبرې به وایي بیا خلک یې نه یې خوښ او بیا به یې وایي نو لکه ته وایي چې لکه دا ستا ذمهواري ده چې یو پښتون چې به یو ځای کې ناست وي د هغه په مخ کې څوک ناقه ووایي نو دی به ورته خاموشه نه کېږي ښه ورته دی وایي چې دا کله ناکله زه خپل کټ نه راتاوېږم دا ولې د کټ نه ولې راتاوېږې ځکه کله خپل سره به هم او بیا شپې کې چغې وباسم اوهو بیا زما پلار راځي وایي داسې چل دی ما ته ولې قسم داسې چغې وباسم بیا دروغ ورته وایم ما داسې والی It's a big problem, man. او ته اوس بعد سکول کې څوک کوم سکول ته ځې سپرینګ ووډ ایلیمنټري اکه زیدا زګې ته دی او سویم کلاس کې کم ګریډ کې تھرڈ کې او تھرډ ګریډ کم سبجیکټ ټول نه زیات خوښ دی ساينس یو شی درته یاد دی نظم پوم یا داس یو سټوري یو څه ماته ویلی شي د سکول Do you remember any poem or something like that? ډېر ساينس خونګه خو هر ورځ نه کوو کله ناکله زما ټیچر به کله ناکله ماشین به راوړي او ماشینیان به کله ناکله پلانټونه باندې کاري زما اوس ټیچر یو شی راوړی و هغې نه پلانټ ټاور نوم و که نه لکه سیډونه په ښکلي سویل کې به اچوې که نه بیا به هغې کې یو ټینک اوبه دی او بیا به ماشین به اوبه راولي او هر سیکشن کې دایانې اوبه به ورته ورکوي
هغې له یو لایټونه دي او برایټ دي که نه هغې ته به لکه لایټ کوي لکه چې څنګه سن ده کوي هغې څنګه نیوټرینټس ورکوي او بیا به هغوی ګرو کېږي او ګرو کېږي او ګرو کېږي څنګه چې بیا ګرو شي بیا به موږ کتی شو Thank you so much, sir. دغه دا خو ډېر غټ لغه وکړو Thank you so much, sir. I appreciate your story. تجربه وکړه Very impressive, sir. Thank you so much. نو زه اوس لاړ شم که څنګه روژه ماتې د حصار شم روژه ماته یې څه شي که نه ته خو اوس راغلی نه یې نو لکه 17 دقیقې مېلمه یم داسې وایي کله دا ناکله چې دا خو ته څه وکړه چې څه پخ کړي کې دي نه ته ما ته روژه ماتې وښایې نو که زما خوښ شو زه به حصار شم بیا ته داسې ځه ورکړه دی مخکې ځه پسې داسې ځم تاسو مخکې ځئ زه نه پسې درځم داسې ځه ښه اوس صبر وکړه ښه 1 منټ امان خان اوس امان خان دونه زورور خان دی رسواته لیدونکو چې یو خو ما په کلي چم ګاونډ کې خروب داب دی لکه خروب داب دی امان خان وایي چې ماشومان چې دي ماشومان چې څوک شور کوي نو خویندې مې ښه وایي چې غوسه ورته کومه او دلته یو هلک دی وایي چې هغه هم کرونا وایرس چاینا وایرس ویل نو هغه ته هم غوسه کړې ده او ښه خان دی تکړه او بل دا دی چې اوس ما ته وایي چې ته راغلی نو دلته بېسارېږې نه روژه ماتې موږ سره نه کوې نو دی خو په ما ګران دی خبردار چې زه به زه خپل کور ته روژه ماتې لا البته دی ما ته روژه ماتې ځای ښیي نو زه چې لاړ شو چې د امان خان زه روژه ماتې ځای وینم دا بسې به زه داسې مخکې شي ښه زه به بسې ورځم نو امان خان کوم ځای ته ځو اوس ته ودرېږه نه دونه په منډه روانې نو ښه کوم ځای ته ځو کچن ته ځو ښه نو په کچن کې څوک شته که نه خوشی دی دا څه وایي نه خوراکو دا پیریانو پخ کړي دي خوراکونه چا پخ کړي دي امان خان خوراکونه چا پخ کړي دي ما خو دا نه دی خوښ زه خو دا څه شی دی دا ولې نه خوښ دې نه غوښه او شوروا سره ده زه خو به دا ژوند هم نه خورم دا ولې ځکه ما خوښ نه دی ښه دا غوښه نه وي موږ بس راوړي او هغه به زما ټیسټ بس به خرابوي دا کباب دی ما خوښ دی دا کوم کباب ما دی پرون برګر جوړ کړی دی نه ښه زما مور دې نه جوړ کړی او دا چکن نه What's this? څنګه نوم دی Kabuli pulao دی کابلي پلاو دا خو دا دی خرمه دی خرما دا خو دا چکنی ده نه د دې بل نوم درته واغه چټنی نوم درته واغستو او د دې نوم درته او واغه دې د اګ رول او دې نه اګ رول دا سره پر پخ کړی دي او دا سری دا دا خو دا سری سوچو کو خپل خوراک مې لوم نه د دې نوم ماته والا سوچو کو شابه ورګه خاصه ورګه یو مټ د دې نوم راته والا دا سری سخت ټینشن کې مې کو خاصه یو دغه بل در کوم داسې یو ټیپ در کوم پی ای کے او کباب دې ته پکوړې وایي مړه سواد خانه سي خراب ورکې اسی سړی دا کوي او دا صرف د خپل غرض او دا برش چکن دی او دا شوروا وسره دا او دا دا څه دي لا تم پته نشته خدا زه به تا ته دا خو ما ته پته نشته میټبالز میټ بال سي ښه دا خو ما ته پته ښه نو ګوره دونه خوراک دې کې د څه خوري ټول خوراک غواړي که نه څه به دې خوړل غواړي څه به دې نه خوړل غواړي دا به وخورم دا به وخورم او دا ښه ډېره مهرباني او کجوري سره به ول روژه ماته کوي او شربت خو درته ونه خو شربتونه دلته پراته دي او دا اسی رګلر شربت دی او نه روح افزا والا شربت دی کم شربت دی ربزه ښه او ستا شربت خوښي ښه نو تاسو خو په کچن کې موږ ولاړ یو او امان خان خو ماته ډېر ښه دغه وکړو که نه پرزنټیشن وکړو چې اته پته و ستاسو ما به ده سره به خبرې کوو نو روژه ماتې د وخت څونه پاتې راځي روزه ماته ته خو لا لپاس یو غنټه ټایم کشته دی سره پاس یو غنټه ټایم پاتې دی زه خو ول ډېر مهرباني تاسو ته یم شکریه درته چې ماته مو اجازه راکړو چې تاسو ځای ته رالم او تاسو امان خان سره ملاقات وکړو تاسو سره ملاقات وکړو تاسو کچن ته رالو ډېره مهرباني خبرې مو در سره وکړې په سوات کې به پروګرام خلک ګوري په پاکستان کې په ملیشیا کې پروګرام چې شروع شوی دی خلک د وخت په زما خیال نه چې خلک به ما سره ستاسو ډېر خلک ویښ دي ستاسو سلامونه د مینوالو ډېر
ډېره مهرباني چې څوک دا پروګرام ګوري او خوښوي ها، دا مو ډېره مهرباني. ډیره مهرباني چې ټولو ته. او زه به ستاسو دې ځای کې اجازه غواړم ځکه چې روژه ماتي وخت شوی دی او د دې کچن چې دی موږ نیولی دی. زه پوه یم چې کچن کې خو نور خلک کومي خو وخت نشته دی. ما خیال لري چې هغه به موږ سره خبرې نه کول غواړي او دا د دې حق دی چې ولیکي ځکه چې چا څوک کول غواړي هغه کولی شي، څوک نه کول غواړي هغه نه شي کولی، پرده به کوي یا بل څه وجې. بهرحال خو ما ته امان خان چې دی د چا کمی محسوس نه کو. امان خان ما ته هر څه وویل. ډېره مهرباني. دا د امریکې د پښتنو د کور روژه ماتې دی او د روژه ماتي وخت دی. موږ د روژه ماتي په وخت کې دوی کې راغلو، خبرې مو ورسره وکړې د کرونا وایرس په وجه چې د دوی په کورنۍ کم اثر شوی دی، د دوی په ملګرو سم اثر شوی دی. هغه کیسې مو ته واورېدې. ورسره په روژه کې دی څنګه روژه ماتې کوي، د دوی په کور کې څومره ماشومان دي، څومره ښایسته ژوند دی، د خپل کلچر او مذهب مطابق ژوند تېروي په ازادۍ سره. د کور د زړه د کېدم تاسو هغه ځای هم ولیدو او زه په تلو کې درته دومره قدر لو یم چې چونکې زه دلته ځکه راغلی وم او دوی سره مې خبرې شوې چې دوی په کور کې څوک ناروغه نشته دی، د کرونا وایرس هېڅ مسله دلته نه وه. زه په خپله هم روغ یم که نه. دغه شان ګڼې ګورې ته د تګ نه محتاط پاتې کېدل پکار دي. د چا کره په دې ورځو کې تګ نه دی پکار. علت دا دی کیدای شي تاسو کې ناروغي وي، کیدای شي د هغو په کور کې څوک ناروغه وي، بیا تاسو د یو بل ناروغي یو بل ته خورولی شئ. موږ دا غیر احتیاطي نه ده کړې. ما د شادوران خان سره چې په ټلیفون خبرې کولې ناول مې د معلوماتو کړل ستاسو په کور کې ټول خلک روغ دی، جوړ دی، د چې روغ دی جوړ دي. ما ورته وی زه هم ټیکې وم او د هغې نه وروسته زه بیا دلته راغلم. نو مقصد دا و چې دا وایلیشن یا د دې غیر قانوني کار موږ نه کول غوښتل. خو بهرحال د امریکې روژه ماتې مې درته خو هغه موږ دې ځای تاسو ته وښودو. ډېره مهرباني. امان خان زه خو رخصت هلم ته چاته سلام کوې که نه په سوات کې چې په مخه ښه ورته وایې که نه په سوات کې سوات کې چا سره خبرې کول غواړې که نه؟ زما ممي او زما ډېرې عزتان هغو دې شي نه پاس شي او زه هغو ته دعا کوم چې دا شی ختم شي او ډېره مهرباني تاسو داسې راغلی او نه دا خبرې د سمې ټولې زبردستې خبرې وکړې او زه زما خیر زما خپل پلار وګوري خپل نیا نیکه ته خپل مور پلار وایي دی. زما ټول فیملی ممبر سوات کې هم روژه مات کړې وه. ما ویلې هغو هم خپلې روژې دا کړې او زه هغو ته دعا کوم. صحیح ده. ډېره مهرباني. زما نه خفه شوې خو نه یې که نه پسې خبره باندې ښه صحیح ده. تاسو څه ویل غواړئ؟ نه ما د ده خبره لږ ایکسپلین کوله. ما ویل چې یاره صرف نیا نیکه دې نه دي، ډاکټر صاحب تره دې دی او د تره دې زوی دی او کندهارانو دې دي، دروړیانو دې دي. هغو ټولو ته سلامونه. ټولو ته سلام وکړه. ښځه په مخه مخه جي او ټولو مینهوالو ته چې دي نو سلامونه. ټول د زړه طرفه سلامونه. په ټولو باندې روژه په خیر خیریت باندې تېره کړي او اخترونو خوشحالۍ دې زموږ د کرونا وایرس د ختمېدو سره راولي. ډېره مهرباني جي. په مخه مخه